بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة اليوتيوب لأكاديمية الأفغان التعليمية. ها قد وصلنا إلى الدرس 19. نونسم درس تر رسیدلیو، راځئ درس را پیلوو. د تیر په څیر بیا هم زموږ او ستاسو درس دوې برخې لري. لومړۍ برخه کې د تختې درس دی او په دوهمه برخه کې د کتاب درس دی. راځئ را پیلوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع الفعل کار، والفاعل کار کوونکی، والمفعول هغه جنس چې کار ورباندې اجرا شوي. فقط د دې په مفهوم باندې ځان پوه کوو، نور ورباندې بحث د اوس لپاره نه کوو. فعل په عربي کې کار ته وایي. خوړل، څښل، ځغستل، لیکل، زده کول، اورېدل، لیدل، دا ټوله کارونه دي ته په عربي کې فعل وایي. فاعل کار کوونکی ته وایي. چښونکی، لیکونکی، غوږ نیونکی او عکس اخیستونکی، عکاسي کوونکی، ځغستونکی، دا ټولو ته چې ویل کېږي فاعل ویل کېږي. مفعول پر کوم جنس چې کار اجرا شوی وي، لکه مثلا خط لیکل. دا لیکل یو فعل دی او دا خط چې دی د دې فعل لپاره مفعول دی، یعنی هغه جنس دی چې دغه کار ورباندې اجرا کېږي. راځو مثال یې وایو. اکل خالد الطعام. اکل وی خوړل، خالد خالد الطعام خوړه. اکل خوړل یو فعل دی، کار دی. خالد د دې کار تر سره کوونکی دی او دا کار چې اجرا شوی دی هغه جنس چې دی الطعام خواړه دی. همداسې بله موضوع مو ځینې هغه اصطلاحات دي چې په صنف کې یې موږ او تاسو استعمالوو چې په تیرو درسونو کې هم موږ تاسو په نوبتواره شکل باندې ویلي دي. مفرد و جمع، یو مفرد حالت دی بل جمع حالت دی. انظر وګوره الى السبورة وتختیت، او که ډیرو ته وایه انظرو وګوري الى السبورة وتختیت. ارفع پورته که، ارفع پورته که یدک لاسته. ارفعو پورته کړي ایدیکم لاسونه ستاسو. لا تتکلم خبرې مه کوه. لا تتکلمو خبرې مه کوئ. راځو د کتاب پر لور. افتحوا كتبكم. وصلنا إلى حصة الكتاب. الدرس 19 نونسم درس. المشهد الثاني من الدرس السابق. التي درس وهم برخده. الفيل المغرور. غليدلي فيل ياهم مغرور فيل. استعد امادگی ونیول. الفيل فيل. وحمل او بار یکړل معه د ځان سره یا د ده سره الماء اوبه والعشب ورشه. اما الجمل او اوش فلم يحمل یو یې نوړل شیئا هیچی. بدأ شروع سول السباق مسابقه بینهما په منځ کې د دوی دوه. كان الجو هوا حارا ګرمه. په تیر درس کې مو ویله د هوا پړنه. الجو هوا حارا یا حار ګرمه. شعر احساس وکي الفيل فيل بالجوع په لوږه سره، والعطش او په تند سره. فاکل نو وی خوړل العشب واشه، وشرب او وی څښل الماء اوبه یا یې هم وڅښل. بعد قلیل وروسته تر لږ وخت. احس احساس وکي الفيل فيل بالجوع په لوږه سره، والعطش او په تند سره، مرة اخرى بلځل. وصاح او غږ وکي انا عطشان زه تږی یم. انا عطشان زه تږی یم. فسقط نو راولوېدی على الارض پر ځمکه باندې. وقال ویل انا اسف زه پښیمانه یم یا صدیقي ای ملګری زما. تعالوا ندرس التدريبات. التدريبات تمريننا. التدريب الأول لمړی تمرین. أجب عن الأسئلة الآتية. راتلونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. ماذا تشي حمل يوړل الفيل فيل معه د ځان سره. حمل معه الماء والعشبة.
هل حمل الجمل شيئا؟ ایا وش یو شی یوړ؟ لا، ما حمل شيئا، هیڅ یې نه یوړ. كيف څنګه كان الجو هوا؟ كان الجو هوا حارا ګرمه. يعني د دې پوښتنو جوابونه په کتاب کې شته. التدريب الثاني دوهم تمرين. ضع کښېږده الأسماء الآتية راتلونکي نومونه في القائمة په چوکاټ کې التي هغه چوکاټ تناسبها چې د دې اسمونو سره وړ وي. سیسو اول چوکاټ چې دی قائمة همزه حیوان ألیف مینناک یا هم کورنی حیوان یا چې اهلی حیوان موږ ورته وایو. حیوان وحشي وحشي حیوان. دلته دا لیست کړی دی دې څه به ته هغه حیوانات چې اهلی وي په اول چوکاټ کې او هغه چې وحشي وي په دوهم چوکاټ کې به ځای پر ځای کړي. مثلا د حیواناتو د نومونو معنا درته وکړم نور تاسو خپل ځای پر ځای کړي. الثعلب په تیرو درسو کې مو ویله په 15 درس کې ګیدړې ته وایي. القط پیشي. الحمار خر. الأسد زمری. النمر پړانګ. الكلب سپی. الأرنب سوی. الخروف وری. الحصان آس. الثور غویی. القرد بزوگی. المعز بزا او البغل یا البغل غاتره. الإبل وش. الذئب لیوه. الغزال هوسۍ. نور تاسو خپله په دې چوکاټو کې سره ځای پر ځای کړئ چې کوم یو حیوان ألیف او کوم یو حیوان وحشي دی. التدريب الثالث دریم تمرین. اقرأ الكلمات التالية راتلونکي کلمې ووایه مراعيا النطق الصحيح لحرفي ضا زا چې دا دوو حروفو د ضا او زا د سم ویلو مراعات وکړئ. ظهور ظهور دغه حرف د زا چې د لږ په یعنی کو په تیروالي سره ویل کېږي نه لکه غوړي چې کله دیګ ته واچي غوړي سره سي نو څنګه زاري همداسې زا دا رقم ویل کېږي. او ظل زل. ظفر زفر. ظهر زهر. ظل زل. واظب وازب. راځو دا بلې صفحې ته بله صفحه راواړوي ګرانو زده کوونکو. التدريب الرابع څلورم تمرین. اكتب العبارة الآتية راتلونکي متن ولیکه بخط جميل په ښایسته خط سره. د تیر درس د تمرین په شان بل تمرین دی دا فقط تاسو په ښایسته خط باندې لیکل غواړي په دې کې بل شی نشته. التدريب الخامس پنځم تمرین. اجري الحوار ترسره که محاوره مع زميلك خپل د همصنفي سره مستعينا بما يلي د راتلونکو جملو په کومک سره. المحادثة خبري اتري یا هم موږ چې محاوره کنورسیشن ورته وایي. پوښتنې دي شپږ دانې او دا طرف ته یې ځوابونه دي. زه به یې معنا درته وکړم نور تاسو په کتابچو کې ورسوئ او بیا یې در سره په یاد کړئ. لازما یې په یاد کړئ. أين چیرې كنت ته وې امسین پرون. أين كنت امسین پرون چیرې وې. ذهبت زه ولاړم إلى حديقة الحيوانات وبغي وحشت. ماذا حملت ماذا تشي حملت تا یوړل معك د ځان سره. حملت ما یوړل معي زما د ځان سره الطعام خواړه والفواكه او میوې. هل ایا ذهبت ته ولاړې ماشيا پر پښو. لا یا ركبت زه سپور سلم السيارة په موټر کې. من څوک کان و معك ستا سره في الرحلة په دې سفر کې. کان و معي زما سره اصدقائي ملګري زما. متى څه وخت رجعتم تاسو بیرته راغلاست. رجعنا موږ راغلو بعد وروسته المغرب تر لمر لوېدلو. لماذا ولي ما اخبرتني تا زه خبر نکړم. ما اخبرت تا خبر نکړم ني زه. أنا أسف زه بخښه غواړم یعنی زه پښیمانه یم. فقد نسيت زما هیر شول. التدريب السادس شپږم مثال. حول واړوه کما في المثال لکه څنګه چې په مثال کې راغلی دی. صحیح یعنی یو فعل ماضي ده د تیر وخت فعل دی. ماض ده د تیر وخت فعل حاضر ته اړوو چې فعل مضارع ورته وایي په عربي کې.
اول توري چې هر توري وي دا پر ځای مازې یا ایږدو نور ګرد جمله هغه رقم اوړي. هو دی استعد د آمادګي ونیول للسفر لپاره د سفر. اوس مازې دغه همزې پر ځای دلته یا کښېدي. هو یستعد ګورئ دا دلته دې لیکلی دي هو یستعد للسفر د آمادګي نیسي لپاره د سفر. یو بل دانه همزه دلته اړوم نور به تاسو اړوئ. هو د شعر احساس یې وکړي بالجوع په لوږه سره فقط یا ور اضافه کړي. هو یشعر احساس کوي بالجوع په لوږه سره فقط یوه یا ور اضافه سوه بل شی نه دی اضافه سوی. هو حمل الحقيبة هو يحمل الحقيبة. هو كتب الواجب هو يكتب الواجب. دی کورنی کار لیکي. او هو قرأ الدرس د درس وویلی هو يقرأ الدرس دی درس وای. التدريب السابع وم تمرين املأ الفراغ خانه خالي ډکه فيما يلي په هغه جملو کې چې درته ویل کېږي بکلمة مناسبة په سمه یا مناسبه کلمه سره. 5 کلمې در کړي دي تاسو به فقط دغه کلمې په خانه خالیانو کې ځای پر ځای کړي. الجوع الوجع العطش تند الألم درد البرد یخ یا یخني او النشاط فعالیت. راځو هاتي راوړه الماء اوبه انا زه اشعر احساس کوم بالعطش په تنده سره. الطفل ماشوم يبكي ژاړي لأنه ځکه دی یشعر احساس کوي بالجوع په لوږه سره. صحیح یا هم مثلا بالألم په درد سره. کوچنی چې وږي هم ژاړي که یې پر یو ځای درد هم ژاړي. په دې دواړو کې هر یو چې ورته انتخابوي مشکل نشته. الغداء د غرمې ډوډۍ متأخر ځنډېدلې ده. البنت انجلۍ تشعر احساس کی بالجوع په لوږه سره. صحیح احمد يصحو مبكرا. يصحو معنا ځي مبكرا ډېر وختي. ويشعر او احساس کی بالبرد په چی سره په یخني سره. سهار وختي چې وځي نو خامخا به یخ وي. الجو یا مثلا دلته تاسو بالنشاط هم ور اضافه کوای سي چې ويشعر او د احساس کی بالنشاط په ښه فعالیت سره. یعنی ځکه سهار وختي انسان ډېر فعال شه. الجو هوا بارد یخ ده. انا زه اشعر احساس کوم بالبرد په چی سره په یخ سره. التدريب الثامن اتم تمرين اقرأ واكتب. که جمع کوي اقرأوا واكتبوا ویا وایاست او ویلیکي. الفيل الافيال. الجمل الجمال. الصحراء السحاري. الرحلة الرحلات. العشب الأعشاب. ده مفرد حالات أو ده جمع حالات. التدريب التاسع الثروة اللغوية. الرأس سر. الوجه مخ. الأذن غوږ. العين سترګه. الأنف پزه. الفم خوله. اليد لاس. البطن نس. الظهر ملا. الرجل پښه. القدم دا هم پښه. الاصبع ګوته. فقط الرجل او القدم بیا په استعمال کې د بل سره څه لري فرق لري. الواجب المنزلي کورنی کار. املأ الفراغات التالية. راتلونکي خانه خالیانې ډکې که بکلمات مناسبة په وړ کلمو سره. په دا قوس کې یې کلمې در کړي دي په دا خانه خالیانو کې بیا ځای پر ځای کوي. امسکو القلم زه نیسم قلم بالید په لاس سره بالرجل په پښه سره. تاسو پرېکړه وکړئ چې کوم یو صحیح دي. الجمل اوښ يحمل وړي الاعشاب واښه على بطنه پر نس على ظهره پر ملا. تاسو پرېکړه وکړئ یا پر شا. انا زه انظر ګورم بالعین په سترګه سره بالانف که په پزه سره. دا پرېکړه تاسو کوئ. دا نور هم داسې څه کوي ډک کوي. ګرانو زده کوونکو نو ناسم درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر بل درس پورې تاسو پر الله تعالی سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء سأراكم قريبا.